حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ډېر خلک دا وایي یاره د اسلام او د اسلام د حکومت سره څه تعلق دی؟ دی اسلام دی ته وایي چې بس جمعات کې منځ کوه، دس کوه، او زکات او روزه عبادت ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا رسول اللہ مبارک خلیفہ دے، بادشاہ دے، بادشاہ دے او خلیفہ دے دا رسول اللہ مبارک، او پٹول امت کے لوی عالم ہم دے، او فوجی جرنیل ہم دے، ارسار سے دے. او چې کله د نبی علیہ السلام مبارک دا وفات نه پس بعض خلکو د زکات نه انکار وکړو، وی موږ زکات نه ورکو، دایم نو ویل چې را زکات به مطلقاً نه ورکو، نه بیت المال نه ورکو. مونږ پیښو دا مونږ خو خاله چې چاله زکات ورکو با، او چا په کې چورلټ انکار وکوي بعض زکات د حضور پاک زمانه سره تعلق، خبر ختمه ده. اوس خلک مالدار دي، او چا وی چې نه بیت المال نه ورکو، خپل منځ کې به سره ورکو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میٹنگ روز دا صحابہ پیدی سر جہاد کو. حضرت عمر و تصویر رضی اللہ عنہ وی چک کلمہ گو سر جہاد. رسول اللہ مبارک نورید لی چکم سڑی کلمہ شہادتوں کو اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. ادوین و مال محفوظ دی دا سر بجنگ نکے، ادبینا محفوظ ہے جہاد جنگ بہت سارا نہ کہ ادب مال محفوظ دے جنگ منے گئی جی مال پا غنیمت کے روڑے. حضرت ابوبکر صدیق سوائی وی قسم پا خدے چی چاہ دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کی زکاة ورکاو او اسے نہ ورکی، یا ورسے زکاة پہ پورے دے غم نہ ورکی، یا ورکوٹی گڑور کے زکاة پہ پورے دے غم نہ ورکی. زمان دے قسم پا خدے چی جہاد وسرکو. اللہ دوار یو دے ذکر کری دے اقیم الصلاة واتو الزکاة. مال دا منس دا بدن حق دے و زکاة دا مال حق دے. پا زور بیت علم خو زکاة باور کئی. اغی مانعینو دا زکاة چاچے انکار کرو. حضرت ابوبکر صدیق جہاد و سرو کو چا توبہ و سجدر کو او سوک پا کلال رملشو. دا ابوبکر صدیق زمانہ دا ابوبکر دا عمر دا عثمان دا علی رضی اللہ عنہم بیا خود چا ٹرت کرو چی جہاد نچے انکار دا زکاة نچے انکار کرو. بس نظام دیتا ہوئی. حضرت عمر وی رستو پیشم چی دا حضرت ابوبکر رہ ٹکوا بس زکاة خلقو دلادل باورکا ولی بناورکا ویتا ہو زکاة. او زمان حکومت ٹوٹ پر ٹکسونو چلے گی. حلقہ دا دی دا ظلم دا ٹکسونو پر دی زکاة رسول کیا کرنا صحیح طریقے سرا چی صحیح طریقے سرا کم زکاة بھی اگر وصول کیا خلقو نہ کرنا قسم پا خدای ملک چلے گی. کارخانہ تو ہوا کہ تو سمرا مال وبا سے اصول خرچے کے ما تب حساب کی تک ٹیکس وسر حساب کے زکات وسر ہوگا غاڑ بهم خلاص شي برکت بهم پیدا شي او کار بهم سم شي او سو انکار هم نشي کوله چې تمانه ولا اخلي نه بد خدای حق دی خلفای راشدین وغشتر منګي بخل. بیت المال دا سے ڈک شو دا حضرت ابوبکر صدیق په زمانہ کې چې لبریز، دا حضرت عمر زمانہ کې لبریز ټول سرکاری زمکه په غریبانو تقسیم کړي. صرف بیت المال له حضرت عمر زمکه پرې خو د بیت المال له او چې غریبانان نه زمکه ولا ورکول او غنیمتونه ورکول او زکاتونه ورکول. خلق داسې مالدار شو ټول غربت بخپل ختم او معیشت بخپل ټیک. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے ویدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ وا دلالم بیت المال تا چکم مرکزی خزانہ دا اغیل لالم بیت المال سیکرٹری تمہیں ہوئے ناظم الامور تلس رو با سو گورم چا اغلس تیرو استد طول غریبانانو دا پارا زکاة مقررو دل دمرا دل دمرا دل دمرا دل دمرا دل دمرا. اسلامی نظام کے با بیاو گینی، اسلامی نظام کے با خوار نی بیا. اسلامی نظام کے کچاتا نوکری ملاو نی پا کور بتنخواور کی حکومت او پہ اسلامی قانون کے کہ یو صلی دلوگی ملشو خدای بدد دی بادشاہ دے لاسا و دے گریوان تبلا سجے جولی پر کے دلوگی ملشو پراٹھے خورے تالواگانے خورے غریب ڈوڑے نمونے ولی
ستا ممبر، ستا وزیر، ستا افسر، ستا د ملک کارخانهدار د دنیا په مزو چرچو کې دی، یو موټر په شل وته ولاړې دي، د غریب خرم نشته. ولې غریب داسې ګرځي منډې وای تا ایر کنډیشن نه خپه بار نه وباسې لګیا دي په ترېشلو په غوبالو کې د غم به نه کې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې ورغی او د بیت المال لسټونه وکتل، لسټونه ډېر خوشحاله شو ماشاءالله، ځکه چې څومره غریبانان دي او کونډې دي یتیمانان دي ټولو دپاره تنخواګانې مقرر دي. چاله کال کې تنخوا غونډې یکمشت، چاله میاشتې تنخوا، اچې هغوی ته کوم انتظام چې ویې کتل یو زنانه ده ورته یې لیکلي چې دا کونډه ده، د هغې تنخوا نشته. تپوس یې وکړه د سیکرټري صاحب نه د بیت المال د دې زنانه ته خو تا تنخوا نه ده لیکلې. وی نیم خبر خو امیر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا لیکلي چې دی مو ورکړه. ولې نه ورکوي؟ وی ما ته پته نشته، خو د دې خانه خالی پرته د دې له نه ورکوي. حضرت عمر رضی الله عنه سوچ وکړه چې ابوبکر ښه پوهېږي بس کېدی شي بل چا څه انتظام کړي، خو د دې رجسټر نه د هغه ښځې نوم او پته نوټ کړه چې تپوس کومه چې د دې خانه کې تنخوا ولې نه ده لیکلی شوې، ولې تنخوا نه ورکوي. نو چې نوم یې نوټ کړه نو ورغې د هغې تپوس یې وکړه دلته یو کونډه ښځه ده دا مخامخ کورې دی، دروازه یې ورته وواله ای خورې یا ترورې کونډې زه راغلی یم او ستا څه ضرورت دی؟ کونډه ورته څه وایي؟ زما هېڅ ضرورت نشته، زما ډوډۍ ماله یو ګاونډي منلې ده راوړي، زما د جامو انتظام یو ګاونډي منلې دی هغه راوړي، زه کونډه یم، نه مې زوی شته، نه مې پلار شته، نه مې رور شته، خاوند مې مړ دی، هېڅ پې نشته، نه مې لور شته. بس په دې کور کې پرته یم او ګاونډیانو راله فیصلې کړي دي، څوک ډوډۍ راوړي، هغه زمانه کې خو چای نه وه، څوک جامع او څوک بل څه راوړي. بس پوه شوم چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د دې خانه په بیت المال کې خالی پرېښې او تنخوا نه ورکوي، نو دی وله په خلکو مقرر کړی، یو مالدار سره او نواب سره او سردار سره او خان سره چې په محله کې دی یو درې ور واچول چې د دې ډوډۍ پتا ده، د دې جامه پتا ده، دې له به میاشت کې تروړه وړه اخلې، دې له به په هفته کې ته دومره غوښه اخلې، دا به خامخا ورکې زکات نه حسابوه. خبره جوړه دی کې څه دام خوشحاله شو، غریبم موړ شو، مالدار بم. ګورې دا خلک صدقه نه ورکوي، چې صدقه ورکول د شروع کل قسم په خدای ستا وسره مینه جوړېږي. صدقې ورکوئ مه یارېږئ، الله به درکوي. فکر مه ورکوئ چې ما صدقه ورکړه زما مال کم شو. حضور پاک ما تاسو ته مخکې قسم خوړی دی چې په صدقه مال نه کمېږي، ته تو خوند نه دی اخیستی. صدقې خوند والی په خدای مې دې قسمي بیا به دله خوند درکوي چې اوس ما پیسې راواخلي چې خدای څوک غریب راوستی ما والا ورکړی. خوند تاسو نه دی موندلی، د مونځ خوند مونږ نه دی موندلی. مونږ په منډه راشو بس په منډه تختو له جومات نه، په قسم په خدای صحابه به یو بل ته څه وی هله ځکه نه مونږ مخکې چې جومات ته مو بوځه دمه مو که مونځ را باندې وکړه دمم که دمه، هغې به په مونځ دمه کېدل مونږ پې ستړي کېږو، ټیسټ او خوند مونږ نشته. او دا ذکر دې خانه خالي پرته ده چې دې لا هر څه مقرر کړي دي. حضرت عمر صاحب اواز ورکړه ترورې که زما دې ساجتې ما ته ووایه، زه یو زلمی ځوان راغلی زه به ستا حاجت پوره کوم. وی بچې یو حاجت مې شته که ته یې پوره کولی شې، ادا دی چې زه بوډی یم پاسېدو نه یم په کټ کې پرته یم، نو ما له د یخ اوبو ضرورت دی چې تازه اوبه راله څوک راوړي، منګي راته ډکوي، ګرځم لږه لږه خو ډېره نه شم ګرځېدی، او چې دا کور راله څوک جارو کوي. حضرت عمر صاحب ورته وی دا زما په ذمه شوه، دا به زه کوم. دروازه کوله وکړه چې اوس نه پې شروع کړمه. وی نه بچې اوس خو ستا نه مخکې یو سړی راغلی و، منګي م راته د یخ اوبو ډک کړل، چلقو یې م راته وکړو، کور یې م راله پاک کړ. نو که ته کې نو سبا راځه. عمر فاروق رضی الله عنه چې سبا اشراق منځو که ورغی، ای کونډې دروازه کوله وکړه، پرونې زلمې راغلی ما چې هغه کور هم دله صفا کړم، منګي م دله ډک کړم، جاروم دله ووم. وی بچې ته خو لیټ شوې، یو سړی راغلی و هغه دا درې واړه کاره کړي دي. عمر صاحب چې سبا له لمونځ وکړو د لمانځه نه پس ورغی چې ورګه وختي ورځم،
ور راته کولاو که زه خو بچې ور نشم کولاولی څنګه کولاو به لاس اوچت کو دننه زنځیر ته راس ښکته که تبې به وړې وې خو دا ده چې څه وی مې چې هغه منګي دله ډک کړم زه هم درته جارو کړم او تلقه هم دله وکړم وی بچې هغه سړی ستا نه مخکې راغلی دا کار یې کړی او دا هر څوک د خدای نیک بنده چې دی دی پټ راځي بیا نه کوي او د دې کونډې خدمت په داسې انداز کوي چې هېڅوک خبر نه شي چې چا سره ښه کې پټ کوه څوک مه خبروه صدقه ورکې لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والانون پې مه کوه پټ کوه پټ هېڅوک چې دنه خبر نه شي حضور پاک فرمایي بهترینه صدقه دا ده چې تا خلاص باندې ورکې او دا قسم ته خبر نه شي هر څوک نیک بنده دی دی پټ راځي او د دې کونډې خدمت کوي سبا له چې مانځه نه مخکې پېشمني ورلم هر څوک چې راځي بس خدای دې ورسره خو کړي چې د دې کونډې خدمت هغه کوي زه خو کومه چې هغه کوي لا ښه ده خو څوک دی مې څادر واچو کوڅه کې یو ګوټ کې تیاره ده کېناستم یو سړی را روان دی درس درس کوي تیزی سره را روان او سړي په سر څادر اچولی چې څوک یې بلکل ونه ویني د شپې خدمت د کونډې کوي بیا مخ پټوي چې ما څوک صحیح نه کوي ځای له چې راورسېده نو سپلی وایستې کېړه یا سپلی نو ورو ورو روان شو نو چې ورسېده نو بیا خپلې سپلی کېړه یې واچولې نو د کونډې کور ته ورسېد نو لاس یې داسې د بره نه ورښکته کړه ځان ته دغه کولاو کړه دروازه او وردننوت اواز یې ورکړ چې ورننوته په منګو کې چې څومره زړې اوبه پرتې وې ټولې راواغېښتې او چلقاو یې کړې او بیا جارو راواغېښته جارو او ټول کور کچرې پکې دوړې خاورې رابهېږي هغه یې وله صفا کړه کونډې له او بیا په ټاټکي کې یا په لوښي کې یا په شکرۍ کې ټوله خځله رالي په دې سر د پاسه خځله وړي ډیران ته غورځوي خځله رالي وړي او ډیران ته غورځوي ټول جامې هر څه د خاورو ډک شو او بیا لاړ مشکې غاړې ته پټ دی او چته یخ کویله لاړ مدینه منوره کې یخې اوبه کمې وې او د هغې نه یې ورته مشک ډک راوړه منګي ورته ښه مدېدار صفه ووینځل ولې یې ډک کړل د پاسه یې کټوري نه سکور کړل راووته او بیا دروازه ځان پسې راښکاو لاس یې ورښکته که دروازه یې بنده کړه کود ورکړه خدای دې وبخه زه دنه لاړم دې ته خدمت وایي په نیمه شپه ورځه پېشمني ورځه د یو کونډې خدمت کوه لوښي وله اینځه ځای وله جارو کوه ځای چلقه وکوه د کوینه صفه اوبه ورته راوړه قسم په خدای دا د حضور پاک مبارک صفت و رسول الله مبارک چې کله د غار حرا نه واپس راغی نو حضرت خدیجې ته وایي زملوني په ما څادر واچوې لقد خشیت خو یارېدم خدیجې او ټوله قصه یې وکړه چې دقسې یو کس راغی درې ځلې ځان ته راته غاړه باسلم او دا خبرې راته وکړې او ورته څه وایي کلا فکر ونه ګیز به تا خدای نه خفه کوي ولې به تا خدای نه خفه کوي نو یو صفات یې ذکر کوي لتصل الرحم رشتهداري کوي خلکو سره وتحمل الکل د خلکو بوجونه او بارونه اوچته خلکو سره ښېګړې کې په خلکو اسانتیا راولي دقه شو کونډه د هغې خدمت کې د یتیمانانو خدمت کې خلکو بوج اوچته چا سره مال نی مال والا ګټې تاکې خدا صفتونه دي او قسم دی باران بخاری کے راضی چھ باران بنه کېدو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا الک و الک ابو طالب براوس بیت اللہ تا مخامخ بے ادرو یا اللہ زما در رواری او شان دے گورے اللہ لا نبی نہ دے یو شان دے وابیض یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتاما عصمت للارامل سپین مخ دے تک سپین مخ دی سپین مخ پا مخ مونگ دا اوریاز نباران غوارو
د حضور پاک دا مبارک سپین مخ پیدا سے مخامخ یا الله و ابيض باندې ډیر خشتا